ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د دری مورچل سریال اداکار اصلي د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو که تاسو د دې مینوال یاست دا ویډیو در سره ضرور لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو د دې پوره او اصلي نوم ماروی اکایدین کیمدیر دی. دا د اکتوبر په 9 په 1909 میلادي کال کې د ترکیې په انطالیا کې پیدا شوی چې اوس په 2023 کال کې یو عمر 32 کاله دی. دا په 2011 کال کې د انادولو پوهنتون څخه فارغه شوه او د دې څخه وروسته په 2012 کال کې په اداکارۍ پیل وکړ او تر اوسه یې په ډیرو سریالونو او فلمونو کې کار کړی دی. ملګرو د دې قد 160 سانتي متره دی او وزن یې 55 کیلوګرامه دی. د ویښتانو رنګ یې نسواري دی او د سترګو رنګ یې تور دی. او ملګرو اوس به راشو د دې کورنۍ او شخصي ژوند ته. د پلار نوم یې مومن کیمدیر دی. تر اوسه لا مجرده ده، واده نه ده کړی او کوم انډیوال هم نه لري. دا د لومړی ځل لپاره په 2012 کال کې د دری مورچل سریال څخه فلمي نړۍ ته راغله او تر اوسه یې په 2 سریالونو کې کار کړی دی چې تر ټولو مشهور سریالونه یې دری مورچل سربیروټ او امیسین هاسپیټل په نوم سریالونه دي. او اوس به راشو د دې آیت ته. ملګرو دا د سریال یوې برخې جوړولو په سر 15,000 ترکی لیرې اخلي او ورسره د موډلینګ څخه هم ډېرې پیسې ګټي چې په 2023 کال کې ټوله شتمني $4 میلیونه ته رسي. او ملګرو دا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا د انسټاګرام اکاونټ دی او دا د 2023 کال نوي انځورونه او دا د ځینې سریالونو نومونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو تر پایه را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای په امان.